يهود او منافقه دا خلق چې دي دا ستاسو مرګري کې دي نشي، دا ستاسو دشمنان دي، ستاسو مرګري کې دي نشي، او دوی غواړي چې تاسو د سمې لارې نه واړی. دا هر وخت کې دې کوشش کې لګیای، هر وخت کې د دوی دغه پروګرامي چې تاسو د سمې لارې نه واړی. او دا یو څو عادتونه دا د يهوديانو ډېر په خوانه د اسلام نه مخکې ده. نو په هغه کې اولنې نمبر عادت د دوی داو چې مذهب کې اخوا رستو دی خوا کول، او په مذهب کې چې دینو منګړت خبرې جوړول، او خلق چې دینو هغه د سمې لارې نه اړول. دا د دوی په خوانه عادت دی چې سمې لارې نه خلق واړی او منګړت خبرې چې دینو هغه جوړی کی. دا د دوی عادت او پیغمبرانو پورې وای ملنډې کولې، هغه پورې به ټوکې ټکاړې کولې، او د پیغمبر د تلو نه وروسته بچی دینو دا هغه دین کې بچی دی خپل د غاړې خبرې نه استعداد دوی زوړه ده. تو یو نمبر 2 د دوی انتهایی قدیم او زوړ عادت ده چې هغه کارونه هغه سيزونه به ایجاد کوي چې هغه مضر د انساني صحت ده. دا د قديمي بد عادت، د انسان صحت سره لوبې کول دا د عادت دي چې دا سيزونه ایجاد او د خبرې چې دینو هغه ایجاد کی چې دا غي د وجه نه د بنی آدم صحت چې دی هغه باندې بد اثر کوي. دا شیطانت د دوی په خوانه. او دریم نمبر باندې په خوانه عادت د دوی چې قديمي او زوړ او بنیادی او ازلی عادت دی، هغه دا دی چې مذهبي خلکو پورې ملنډې کوي. خپل هغه جماعت امامي هغه مطلب دا دی چې د دوی د مذهب سره واسطه او قبل مذهب سره واسطه مذهبي خلک هغه پورې ملنډې جوړول دا دوی په خوانه عادتونه. نو رب العالمین یو خمون تداخی چې دا خلق ګوره صحیح خلق نه دي، دا خلق نه دي. نو اول نمبر باندې مونږ ته الله جل جلاله دا سبق راکړو چې دا خلق نه دي. دویم دا چې دا تاسو دشمنان دي، او سوجا چې دوی دا غواړي چې تاسو د دین نه واړی. نو چې د دین نه دی اړای سمې لارې نه دی اخوا دی خوا کینو دا تاسو خیر خواهان نه دي. نو چې بیا تاسو خیر خواهان نه دي نو بیا ګوره واوري چې د دوی مرګرتیا بنه کوي، د دوی تابعداري بنه کوي، او ګوره چې د دوی په خبرو کې را نشي، د دوی په خبرو کې را نشي. د دې خبرې نه هم الله جل جلاله چې دینو منع کړ، د مرګرتیا نه هم منع کړ دا، او د تابعداري نه هم منع کړ دا. مخکې سبقونو کې زمونږ چې دنه هم براشي او تیر شي هم دي. الله جل جلاله دغه خلقو د مرګرتیا نه منع را لګي. دویمه خبره ده چې د دوی په خبرو کې را نشي. ګوره دا خلق نه دي، دوی چې کوم خبرې کوي دغه خبرو کې د دوی چې دنه نقصان دی ستاسو. ولی یریدون ان تزلوا السبیل، دوی غواړي چې تاسو د سمې لارې نه واړی. او دریمه خبره ده چې د دوی د طریقو او مشابهت نه بزان لري ساتي. تر دې پورې قران کریم چې دنو اویل سبانی سبق کې بزمون راشي چې خبرو کې به هم د دوی مشابهت نه کوي. دا خبره زموږ مسلمانانو لپاره ډیر لوی د فکر خبره ده. ګوره د قران دا خبره د موږ لپاره ډیر لوی د فکر خبره ده چې الله جل جلاله برای راس په خپل مونږ ته وایي چې دغه خلکو سره په خبرو کې هم مشابهت مکو.
نو بیا په خوراک اسکاک په ناسته ولاړې په جامه په خیرات او آداب په سنت او په غم خادي دي ټول خبرو کې مونږه سوچ کو چې مونږه چې دینو دا غوي مشابهت کې یو او کړه الله خو چې خبرو کې به مشابهت ورسره ویاغه الفاظ بن استعمالوي کم الفاظ چې داخله کې استعمالي خبرو کې به مشابهت نه کوي نو تور طریقه خدا غوي چې دا هغه خو اول ځل باندې چې د مونتمنه هغه خو په اول سر کې راتمنه شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم واضح ارشاد دی وی خالف المشرکین واليهود خالف اليهود والمشرکین چې يهوديانو او د مشرکانو چې طریقې مخالفت کوي د دوی په طریقو مزه نو مسلمانانو لپاره ډېر د فکر خبره چې اوس زمونږه په شادي حالونو کې زمونږ خلک چې دي ځان ته مسلمان وي ځان ته د مسلمانانو لیډران وي ځان ته د مسلمانانو پېشواهان وي او خوراک په لاړې کوي بسم الله نشته خوراک په لاړې دي خوراک په ګس لاس دي نو دا ګس لاس خوراک دا د چا طریقه زمونږه د سکول یو استاد الله پاک دی ولا قبر د خپل نور نه ډک کی عاشق حسین صاحب رحمت الله علیه نو زه نو هغه سره شیدنو شروع شمه سکول کې ولګیدم اول نو داغه مخ کې زمونږ د ډېرې یو مولوی صاحب مولانا عبد الله نومیوس د 13 کلونو کې شهید شه په کراچي نو هغه ما دا اردو لیکل خوشخطیان او دا خبري وې زده کول زما تر ور سره خبره کړې وځو هغه ما ځان لچې د اردو خط به زده کو نو اردو خط چې ما زده کو نو خو دې زینا د سلی کومګه او انګلیش شه نو هغه دل تکته نه په اخوا بلی کی نو زول کېدم ما هغه انګلیش چې ده هغه د خیسټ نه شروع کا په لمه ولیکل چې خیسټ نه ما ولیکلو نو هغه زمون ماستر صاحب چې راغی هغه چې زماغه کاپی چک کړه نو ما ته وی چې یلک بچوړیا پنجابي و یلک بچوړیا دا انګریزي دا او دا انګریز چې د یو خناس دی چې د خوراکوم په الټا لاس کوي او د لیکلو الټا گاډي نه کوي دا شه د الټا سیټ نه لیکل غواړي ته دا الټا سیټ نه لیکا دا خبره هغه ماته نو دا الټا لاس خوراک په اولاړي خوراک دا د چا طریقې چې مونږ کو دعوه د مسلمانۍ او مونږ نو مخلوق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او مونږ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله او ناس تولاله او جامه لباس او دا ټول خبرې زمونږه شې دي نو هغه د يهودو او د انګريزانو په طریقو دي او د هندوانو په طریقو دي نو زمونږه مسلمانی بیا کوم شو او نن په معاشره کې که یو غیر مسلم او مسلمان ودرې نو حقیقت کې سړی نه پیږي چې دی کې بوس کم یو مسلمان کمخ کې لیدل نه نو پته نه لګي چې دی کې به مسلمان کم یو او دی کې چې نو غیر مسلمه کم یو دا حال د زمونږ مسلمانۍ نو قران کریم دا آیاتونه چې دي دا موږ لپاره ډېر یو عبرتناک او ډېر د فکر چې نو درس راکړي چې الله رب العالمین فرمایي چې دغه خلکو سره په الفاظو کې مشابهت مکوي او موږ ور سره په ناس ته ولاړې په جامه لباس او په خوراک اسکاک او په هر طریقه کې بلکې دغه خلکو په طریقه کې زموږ د معاشره افراد فخر غني او نن زموږ نوې نسل چې ده هغه په دغه کې فخر غني او دې کې خپل کامیابی غني او دا چې ده نو خپل ځان لپاره یو غټ کار غړي و زمونږه
څومره ځوانان چې دی او نو نسل چې دی هغه ټول په دغه سيزونو کې چې دنو خپل کامیابی او خپل فخر غني او خپل عزت غني حالکه الله او د الله رسول چې دی هغه وایي چې نه دغه نه بزان لري ساتي